چې یو انسان په دنیا کې ژوند تیروي، نو دا چې ژوند تیروي مختلف قسمه خلقو سره تعلقات روي او دوستانه روي، خو لیکن د الله پاک جل جلاله نه او د هغه د مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه علاوه څومره تعلقات چې د انسان دین هغه په غرض بنا دي. کو یو انسان د بل مسلمان سره تعلق ساتي او د یو بل سره ملګرتیا ساتي، نو د دواړو د یو بل نه غرض ده. او دې پر علماء کرام فرمایي د ښځې او د خاوند په منځ کې چې تعلق د دام ګوره د یو غرض په بنا باندې ده. د زوی او د پلار په منځ کې چې تعلق ده نو دام د یو غرض په بنا باندې ده. د استاد او د شاګرد په منځ کې چې تعلق ده نو دام د یو غرض په بنا باندې ده. علماء کرام فرمایي مثال څه د استاد او د شاګرد په منځ کې چې تعلق ده او د غرض په بنا باندې ده، نو د هغې مطلب څه ده؟ د استاد دا غرض ده چې زه به د طالب جان ته سبق وښیم او ما ته به الله پاک جل شانه جنت راکړي، دا غرض ده. او طالب جان دا وایي چې زه به د استاد صاحب نه علم زده کړم، ما کې به الله پاک جل شانه کمال پیدا کړي. بچی چې د پلار خدمت کوي، پلار د بچی خدمت کوي، بچی دا پلار دا وایي چې ما نه دا بچی رسته پاتې شي، نو غرض یې څه وي؟ وی دا به زما وارث جوړ شي. او بچی چې د پلار خدمت کوي نو بچی دا وایي چې دا پلار زما سرپرست ده، دا به زما سره امداد کوي زه چې وړوکی وم. نو وروره دغه رنګې هر قسمه تعلق دا ګورې په غرض بنا ده. خو لیکن زما استاد چې د الله پاک جل جلاله سره تعلق پیدا شي نو را ګورې هغې کې څه غرض نشته. الله پاک جل شانو خو د چا نه څه نه غواړي که نه، او مونږ ټول الله پاک جل جلاله ته محتاج یو. د الله پاک جل شانه نه هر وخت غواړو، الله پاک جل شانه ته سجده کوو، الله پاک جل شانه ته محتاج یو. او هغه محتاج الیه ذات ته، هغه ته د تمام انسانیت او د تمامو کائناتو احتیاج هر وخت وي. خو لیکن زما استاد تعلق چې د الله پاک جل شانه سره پیدا شي، دوستانه مو د الله پاک جل شانه سره پیدا شي، وروره په هغې باندې به ما او تا ته ګوره ډېر ثمرات میلاویږي. او الله پاک جل شانه فرمایي وهو یتولی الصالحین، د الله پاک جل شانه چې څوک ورسره تعلق پیدا کوي، څوک ورسره دوستانه پیدا کوي، د چا ورسره دوستی ده، الله پاک جل جلاله د هغې انسانانو هغه متولی ده، د هغې کارساز ده، د هغې تمام کارونه سموي. باید چې ما او تا له پکار دي چې د الله پاک جل جلاله سره ګوره تعلق پیدا کړو او د هغه د مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې ما او تا ته شریعت مبارک راوړی ده او د الله پاک جل شانه د طرف نه ما او تا ته د الله پاک جل شانه احکام راوړي دي. او وروره چې د چا د الله پاک جل شانه سره تعلق پیدا شي نو کمال پکې څه پیدا کېږي؟ وروڼو ثمره یې څه ده؟ میوه ورته څه میلاویږي؟ ثواب ورته څه میلاویږي؟ اجر ورته څه میلاویږي؟ قسم ده د چا چې د الله پاک جل جلاله سره تعلق پیدا شي. نو علماء کرام فرمایي وایي یو نوجوان لکو نوجوان وروره دې پورې ویم چې د چا د الله پاک جل شانه سره تعلق پیدا شي که نه، نو الله پاک جل جلاله هغه له دنیا کې هم د هغې ثمره ورکوي او آخرت کې ورته هم سره ثمره میلاویږي. یو نوجوان هلک و هغه به یو ځای کې مزدوري کوله. دا پیر ذوالفقار نقشبندي صاحب لیکي
یو دی کې به مزدوري کوله نو د هغې کور نوکری چې وه مشره چې وه نو هغه کور هغه مشر ته د داسې نازیبه الفاظ وي د نوجوان خو لیکن د هغې کور مشر او باداره او سیده چې وه هغه ډېره پاکه ښځه وه ډېره پاکه بیبي وه دو ورته نازیبه الفاظ وي هغه بیبي ورته څه وایي وی زه د الله پاک جل جلاله نه یریږم ګورې ده ترې نه غلطه مطالبه وکړه هغه بیبي ورته څه وایي وی زه د الله پاک جل شانه نه یریږم نو دا نوجوان څه ورته وایي وی ای بیبي وی ته خو ښځه او تا کې د الله پاک جل شانه نه دومره یره ده او زه هم د الله پاک جل جلاله بنده یم خو لیکن سړی یم او ما کې ولې یره نه راځي او په دکه ټیم د الله پاک جل جلاله سره دوستی قایمه کړه او توبه یې ویستله وی خدایه پاکه زه خو ستا بنده یم او دې ښځې کې دې دومره غیرت اچولی ده او دا الله یا الله ستا نه دا دومره یریږي نو خدایه پاکه زه خو ستا بنده یم او سړی یم باید چې ما کې د دې په ډبل باندې غیرت وي او ما کې د دې په ډبل باندې حیا پیدا شي وی خدایه پاکه زه تا ته اوس توبه وباسمه او وروره تعلق قایم شو د الله پاک جل جلاله سره دوستانه ورسره خدای پاک جل شانه سره قائمه کا نو به همدغه نوجوان یو ځل په لارې باندې روان ده په لاره باندې روان ده نو لارې کې ورسره یو بوډا بابا ورسره میلاو شو دواړه روان دي ورته وی چرته دی نو یو علاقه ورته یاده که وی باباجي وی زه خو هغې علاقې ته روان یم هغه ورته وی رضا زما په دې لاره باندې سفر ده نو دواړه به یو ځای روانو ګپ مه به هم لګولی وي او سفر به هم توی کېږي وی رضا دواړه روان دي چې ګوري نو سخته ګرمي ده لکه نن چې دا ګرمي ده او د دغې نوجوان او د دغې بابا په سر باندې بره په سر باندې سوری روان ده سوری پې روان ده نو دا بابا ځان سره وایي وی دا جوړ زما کرامت ده او دا زه د خدای پاک جل شانه نیک بنده یم نو زما د وجې نه په دې ځوان باندې سوری روان ده دواړه روان دي په لارې ګپ لګولی ده سخته ګرمي ده خو لیکن دی په ګرمۍ نه پوهېږي او د بابا د پاسه او د دغې نوجوان د پاسه بره د اسمان د دی د سر د پاسه ورېدې سوری کړی ده او روان دي څه ځای پورې چې ورسېدل نو دا بابا خپل ځای ته تاوېدلو او نوجوان داسې مخکې روانو خپل منزل مقصود ته رسېدو خو لیکن چې کله بابا تینا سلام ورسره وکړو او نوجوان مخکې تیر شو هغه سوری د نوجوان د سر د پاسه لاړو بابا حیرانه شو او زړه کې دا وایي چې خدایه پاکه ما وی کو دا زما کرامت ده او خدایه پاکه دا ما وی جوړ زما د وجې نه په دې نوجوان باندې تا رحم کړی ده او سوری دې پې کړی ده هغه بابا نوجوان پسې منډه کې او نوجوان یې ونیولو وی ای بچیه څه داسې عمل دې کړی ده چې تا باندې خدای پاک جل شانه دومره لوی رحم کړی ده دې سخته ګرمۍ ته وګوره او ستا د برکت نه وې زه په سوري کې راغمه او ته چې اوس روانې نو تا باندې ستا په سر باندې زما نام سوری لاړو او تا د سر د پاسه تا سره روان ده وی دا راته ووایه چې عمل دې څه کړی ده پیر ذوالفقار نقشبندي صاحب لیکي وی دغه نوجوان ورته وایي چې بابا وی ما د یو ګناه مطالبه کړې وه د ګناه مطالبه مې کړې وه وروڼه موږ ګناهګار یو که نه ما د یو ګناه مطالبه وکړه او د هغې ګناه نه چې زه منې شوم ما د الله پاک جل جلاله ته حقیقي معنو کې توبه وویستله او الله پاک جل جلاله سره مې دوستی قائمه کا د هغې توبې ویستلو د وجې نه او د هغې دوستۍ قائمېدلو د وجې نه ما باندې الله پاک جل جلاله دا رحم کړی ده د هغه ورځې نه وروره ما تعالی هم پکار دي ښه او زموږ مشایخ اعظام فرمایي من کان لله کان الله له
ګورې وروڼو څوک چې د الله پاک جل جلاله شي الله پاک جل شانه ګورې بیا د هغه دپاره وي. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي، حدیث قدسی ده چې الله پاک جل جلاله فرمایي چې ما سره زما بنده تعلق قائم کی او دومره پورې ما سره تعلق کې راشي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې الله پاک جل جلاله فرمایي د بخاری شریف حدیث مبارک تا چې الله پاک جل جلاله فرمایي د دغه بنده دپاره زه به قتل کوم، د دغه بنده دپاره زه به اورېدل کوم، د دغه بنده دپاره زه به تلل کوم، د دغه بنده دپاره زه به نیول کوم. چا سره وروڼو چې د الله پاک جل جلاله مدد شامل حال شي د هغه دنیا کې څه کمی رضي، نه دنیا کې رضي او نه آخرت کې رضي. ګورې نو من کان لله کان الله له، څوک چې د الله پاک جل جلاله دپاره یو عمل کوي، د الله پاک جل جلاله سره دوستی قائمه کی، د الله پاک جل شانه سره تعلق جوړ کی، کان الله له، الله پاک جل جلاله د هغه دپاره ګورې بیکار کوي.